السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، کرغستان یو ملک دی او د هغې دارالخلافه بشکک دی چې په هغې کې پاکستاني طالب العلم چې کومه دي هغه تعلیم حاصلولو دپاره ځي او بالخصوصا په میډیکل فیلډ کې پاکستاني طلبا هلته ډېر زیات موجود دي. خو د پرون نه چې کومه خبرونه د دې په حوالې سره راځي دا ډېر زیات تشویشناک خبرونه دي. یعنی هلته چې کومه بلوایي دي، یعنی کومه طلبا چې دي هغه په روډونو باندې موجود دي او د پولیسو وردۍ یې اچولې دي او په پاکستاني طلباو باندې تشدد کوي، پاکستاني طلبا وهي او د هغې سره جګړې کوي. خو په دې کې د ټول نه دردناک او افسوسناک خبر دا دی چې صرف د دوی باندې تشدد نه دی کړی، بلکې چې هلته کومه زموږ زنانه طالب العلم وې د هغوی عزتونه هم پامال کړل دي، هغوی عزتونه هم بچ نه دي پاتې شو. الله دې وکړي چې دا خبرونه ټول غلط وي، خو دا خبرونه را روان دي او بیا څرنګې په سوشل میډیا باندې چې هغه هلته ویډیوګانې اپلوډ کوي، دا ټول چې دي د پاکستان دپاره ډېر زیات دردناک دي. په دې کې موږ ته کتل دا پکار دی چې زموږ د وزیر خارجه څه حصه وه هغې په دې کې څه کردار ادا کړی دی، هلته زموږ امبیسي په دې کې څه کردار ادا کړی دی. د دې نه غټه خبر دا دی یا زما په خپل ذهن زه دا ګڼم چې کله د پاکستان په ادارې باندې ادارې په حوالې سره څوک خبره کوي یا د ملک چې کوم ځای کې غلطي شوي، یقینا هغه غلطي ټیک هم وي او خلک په هغې باندې خبره کوي، نو وایي دا د ملک ساورنټي خراب شوه، د ملک خودمختاري خراب شوه، تاسو د ملک سخته چې کومه دی نقصان ورسوو. خو نن هغه کسان چېرته دي چې د هغوی خپل شهریان چې کومه دي، د هغې خپل سټیزن چې کومه دي په یو ورکوټي ملک کې د هغې د سټیزن سره داسې ظلم کېږي، داسې ظلم ورسره لګیا دی چې د هغې زنانه طلبه چې کومه دي د هغې عزتونه پامال کېږي او دوی په دې باندې خاموش دي او د هغه ملک نه تپوس نه کوي او په هغې کې ډېر ښې ګنټې تېرې شوې چې تر اوسه پورې هلته نه یو فلایټ راغلی دی، نه یو جاز راغلی دی چې دغه ځای کې نه خپل طلبا راچوت کړي او پاکستان ته رارسولي وي. دا ریپورټ تاسو مخکې تږدم چې حقیقت کې هلته څه شو دي او دا جګړه د چا په منځ کې وه او دا ټوټل هر څه شو دي. هلته بشکک کې نه دا خبر دی، کرغستان دارالحکومت بشکک کې پاکستاني طلبا هاسټل چې کومه دی په هاسټل باندې مشتمل افراد چې کومه دی هغې حمله کړله، د هغې په نتیجه کې ډېر ښه طلبا چې دي هغه زخمي شوي دي. د تفصیلات مطابق کرغستان دارالحکومت بشکک کې مقامي او غیر ملکي طلباو په منځ کې یو کشیدګي راغل وه چې د هغې په ضد کې پاکستاني طلبا هم راغلي. د دې حوالې سره کرغستان کې زیر تعلیم ډاکټر ورشا په جړاو کې ایر وای نیوز ته ویلي دي چې زموږ سره ډېر زیات غلط کار شوی دی او هغې ویل چې پرون د عرب ملکونو د څه طلبا د مقامي خلکو سره جګړه وشوه، د هغې نه بعد هغې ویل چې په هاسټل باندې حملې شروع دي او دا حملې چې دا بلوایي کوي او په ډېر غټ تعداد باندې دا بلوایي خلک چې کومه دي دا دلته را رسېدل دي او دوی توړ پوړ شروع کړی دی او تر دې پورې چې دوی په خواتین چې کومه دي زنانه طالبات چې کومه دي په هغې هم نشانه جوړه کړله، یعنې په هغې باندې هم تشدد کړی دی. ډاکټر ورشه دا هم ویلی دي چې دوی په باتروم کې پټ شوي دي او د خپل ځان بچ کولو دپاره دوی د باترومونو سهاره اخیستې ده. هغې ویلی چې دلته تقریبا 1500 طلبا او طالبات چې دي دا په هاسټل کې موجود دي. هغې دا هم ویلې چې پاکستاني طلبا باندې چې کومه حملې شوي دي په کرغستان کې اوس د هاسټل مخې ته پوجان را رسېدل دي او چې کومه مسؤور طلبا دي هغه ریسکو کوي. خو په دې کې خبرونه دا هم راځي، دغه ځای نه دا خبر هم را روان دی چې په هغه ځای کې لوکل چې کومه انتظامیه د پولیس چې دي د هغې وردۍ دغه بلوایانو اغوستې وي او هغه بلوایان هلته راځي او دروازه ټکوي چې موږ ستاسو څه خدمت کولی شو، موږ د سټیټ د طرف نه یو. کله چې ورته هغه طلبا دروازه کلاو کړي نو هغه بیا په هغې باندې تشدد کوي او دغه ځای نه هغه لوټ مار کوي. که موږ خپل وزیر خارجه ته وګورو په دې کې ډېر زیات سوالونه په دې باندې چوتېږي ځکه چې دومره ډېر وخت د دې جګړې وشو، د دې جګړې وشو، خو د دې باوجود زموږ چې وزیر خارجه دی نه هغه ایښ شوی دی، نه زموږ امبیسي چې هلته موجود ده هغه را ایښ شوی دی، نه د په امبیسي کې چې کوم افیشل دی هغه را ایښ شوی دی. کله چې په سوشل میډیا باندې دا خبره چوته کړه شوه په پاکستان کې او بالخصوصا هلته چې کوم موجود طلبا و هغې په پاکستان کې د خپل عزیز او قارب سره رابطې وکړې، د پاکستان د صحافیانو سره رابطې وکړې، د هغې نه بعد دا پیغام مخکې راغلی نو د هغې نه بعد زموږ چې کومه سفیر دی پاکستاني سفیر هغه هم رایښ شو او د هغې سره زموږ وزیر خارجه هم رایښ شو.
پاکستاني سفیر په سوشل میډیا باندې یو پیغام جاری کړی دی. په هغې کې دې ویلي چې د دې پیغام کې دې ویلي چې کورغستان کې تعینات پاکستاني سفیر حسن علي زعیم د سوشل میډیا پیغام جاری کړی دی او هغوی پکې ویلي چې په بشکک کې موجوده چې څومره پاکستاني طلبا دي دوی د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شي تر څو پورې چې حالات دلته بهتر شوي نه وي. پاکستاني سفیر دا هم وینا وایي چې مقامي قانون نافذ کولو ادارو سره دوی په رابطه کې دي او طلبا به حفاظت سره د طلبا حفاظت به دوی یقیني ګڼي او د ایمرجنسي لپاره چې کومه طلبا ایمرجنسي د نمبر باندې رابطه کولی شي. نمبر دی 5007 یعنې 9 په دې نمبر باندې رابطه کولی شي او په دې نمبر باندې واتساپ هم دی که چېرې تاسو وغواړئ یعنې پاکستان کې چې د دې طلبا کومه عزیز او قارب وي او هغه د هغې سره رابطه کول غواړي یا هلته چې کومه لوکل طلبا دي او هغه د امبیسي سره رابطه کول غواړي نو په دې نمبر هغه رابطه کولی شي. ډاکټر ورشا ایر وای نیوز ته دا هم ویلي چې زما د څو خپلو ملګرو سره خبرې وشوې او هغوی راته وویلې چې کومه بلوایان دي یعنې کومه طلبا چې دي چې کومه تشدد کوي هغه وایي د جنکو کمرو ته هم راغلي دي او د هغوی په کمرو کې هم توړ کړی دی. یعنې هلته چې کومه زنانه طلبا دي د هغوی سره زیاتي هم شو دي خو په هغې کې د ټول نه غټ خبره دا دی الله دې وکړي چې دا خبر صحیح نه وي چې هلته د جنکو عزتونه هم پامال شو دي یعنې عزتونه هم د هغوی محفوظ نه پاتې شو. د کورغستان د طلبا او د مصري طالب العلم په منځ کې چې دا طلبا هم کېدای شي یعنې زنانه طالب العلم هم کېدای شي او نارینه طالب العلم هم کېدای شي د هغه حراسه کړی وو. د حراسې کولو نه بعد د مصر چې کومه طلبا وو یا د عرب نور طلبا چې کومه وو دوی رایوځای شوي وو او دوی په ګډه سره د هغو کسانو صحیح پټایي کړله هغه صحیح وخل دي او خپله بدلی ترې سخي اخیستې ده. د هغې نه بعد چې کومه دی دا حالات هلته خراب شو دي. په هزارونو زرونو په تعداد باندې پاکستاني طلبا چې کومه دي هلته هغه د میډیکل په فیلډ کې موجود دي او په کورغستان کې دوی تعلیم حاصلوي. د بدو د قسمته زمونږ په ملک کې چې زمونږ ملک کومه پیسه جنریټ کوي هغه پیسه په هغه کسانو باندې لګولی کېږي یعنې زمونږ چې کومه الیټ کسان دي د هغو په بچو باندې لګولی کېږي یا خو هغې ته مونږ په امریکا کې اپارټسمنټ اخلو یا ورته په دوبۍ کې اپارټسمنټ اخلو یا ورته په انګلینډ کې اخلو یا هغوی ته مونږ په ملک جزیرې اخلو چې هلته د هغې ژوند په اسانه باندې تېرېږي یا ورته په بار ملک فارم هاوسونه اخلو او په پاکستان کې ورته جوړو. یعنې موږ کله هم دا کوشش نه دی کړی چې په خپل ملک کې میډیکل فیلډ کې خپل کالجونه جوړ کړو خپل یونیورسټۍ جوړې کړو چې زموږ طلباو ته موږ دلته دا موقع ورکړو چې دوی دلته تعلیم حاصل کړي خو د بدو د قسمته چې کومه پیسه جنریټ کېږي هغه موږ بار ملک ته رسوو. د هغې د وجې نه د کورغستان یا د دې سره چې قریب نږدې کومه ملکونه دي په هغې کې اخراجات کم وي بنسبت د یورپ نو د پاکستان زیاتر طلبا چې دي هغه دې ملکونو رخ کوي او ځي دغه ملکونو کې بالخصوصا میډیکل فیلډ کې دوی تعلیم حاصلوي. د کورغستان د حکومت د وینا مطابق پاکستاني طلبا په دې کې نه دي جان بحق شو یعنې شهید شو په دې کې یو هم نه دی. الله دې وکړي چې نه وي خو دغه ځای نه چې کومه خبرونه را روان دي په هغې کې داسې اندازه ښکاره کېږي چې ډېر ښه طلبا په دې کې شهیدان شو دي او ډېر ښه طلبا چې دي هغه په دې کې مړه دي. کورغستان د روس یو سابقه حصه ده او دا د پاکستان د ټوټل آبادۍ مطابق 15% ده. نو د پاکستان اټمي طاقت څه پیدا شوه چې د خپل یو شهري د یو خپل سټیزن تپوس نشي کولی او هغه هم د یو دومره ورکوټي ملک نه تپوس نشي کولی او په پاکستان کې دا نارې وایي که تا د دې ادارې پسې خبره وکړه نو دا تا د ملک ساورنټي د ملک ساخت ته نقصان ورساوه. نو نن استاغه غیرت چرته لاړې استاغه ساورنټي چرته لاړه استاغه خود مختاری چرته لاړه استاغه فارن پالیسي چرته لاړه چې په یو دومره ورکوټي ملک کې ستا د طلبا سره داسې کار کېږي او بالخصوصا د زنانه طلبا سره دا کار کېږي او ته بیا هم اوده یې. یو منټ دپاره سوچ وکړئ که دا چېرته د یو ترقي یافته ملک د یو طلبا سره دا کار شوی وی نو یقین وکړئ چې اوس به هغه ایرلیفټ کړی وی هغه طالب العلم به اوس خپل ملک ته هم رسولی وی او دې ملک ته به هم ویل وی چې ستا به څه عمل به تا سره کېږي او په راتلونکي وخت کې به تا سره څه کېږي او اپریشن یې به شروع شوی او د پوره دنیا میډیا چې کومه ده هغه به په دې باندې خبره کولی. خو د بدو د قسمته په پاکستان کې په زرونو طلبا چې کومه وي په زرونو کسان چې کومه وي په زرونو شهریان چې د پاکستان کومه دي هغه د امریکې یا د ترقي یافته ملک د یو میږي عمره برابر هم نه دي.
راځو د اسحاق ډار صاحب سره ته چې د وزارت خارجه دی خو د هغه خپل د وزیر اعظمۍ کوم نایب وزیر اعظم چې دی د هغې د سیټ دپاره کوشش کوي هغې په دې کې وده بالکل خاموشه وو او هغې کوشش کولو چې د نواز شریف صاحب هغه کومه چپلې چې کومې د عمران خان د نواز شریف صاحب کومه بوټان چې دي چې هغه پالش کړي او دته دا موقع هم میلاو نه شوه چې دا کومه هر څه چې هلته کېده چې دا یې منې کړی خو آخرکار هغه هم رایق شو او هغې د کرغستان د ناظم الامور دفتر خارجه طلب کو یعنې پاکستاني طلباو باندې چې کومه حملې شو دي د هغې د واقعې دپاره دوی ته ډیمالش کولو د یو فیصله وکړه او دفتر خارجه ترجمان مطابق کرغستان سفارتخانې چې کومه چارج دی ډیاپیر میلس مولدیپ کو هغه دفتر خارجه ته راوغوښتو او هغې ته د ډیمالش کولو مقصد ولري ترجمان د وینا مطابق ملس مالدیپ د کورغستان پاکستاني طلبا چې کومه په تیر شوې شپه کومه واقعات ریپورټ شوي دي په هغې باندې هغوی ګهره تشویش اظهار هم کړی دی او کورغستان حکومت د طرف نه د پاکستاني طلبا او ته د تحفظ ورکولو یقینا دهاني هم کړله او هر ممکن اقدامات مطالبه یې هم کړله یقینا اوس د دې فایده هېڅ هم نشته چې څه کېدل هغه وشو د کومه طالب علمو عزت چې په عمل کېدو هغه د هغې عزت هم په عمل شو په کومو باندې تشدد چې کېدو هغه تشدد هم شوی دی د دې نه بعد اوس ضرورت نشته چې پاکستاني حکومت د دې نه بعد به کوشش کوي او د هغې چې کومه دی بچ کولو کوشش به کوي د ترجمان وینا دا هم وه چې حکومت چې څومره وي په دنیا کې هغه د خپل کسانو د تحفظ او سلامتۍ په معاملې سره سنجیدګي اخلي او پاکستان د خپل هموطنو د پلاو بهبود یقیني جوړولو لپاره چې څومره ضروري اقدامات دوی هغه کوي او یقینا که یې څوک په انګلینډ کې یعنې په برطانیه کې اپارټمنټ خپلو بچو له اخلي څوک په دوبۍ کې لګیا دی اخلي او څوک په امریکا کې لګیا دي او څوک په کینیډا کې لګیا دي هلته خپلو بچو ته اپارټمنټس اخلي څوک ورته فارم هاوسونه جوړوي او څوک چې دي هلته ورته پوره جزیرې اخلي بل طرف ته وزیر خارجه اسحاق ډار صاحب دفتر خارجه صورتحال باندې نظر ساتلو دپاره هغې ته هدایت کړی دی او د پاکستاني چې څومره شهریان دي هلته هغې ته مکمل امداد ورکولو سهولت فراهم کولو یې هم هغې ته ویلی دي کورغستان دارالحکومت بشکک کې چې مقامي څومره کسان دي د هغې د جانب نه غیر ملکي باندې حملې شوي دي چې په هغې کې متعدد پاکستاني طلبا چې کوم دي دا زخمي شوي دي په بشکک کې چې څومره میډیکل یونیورسټیز دي په هغې کې متعدد هاسټل او په دې سره د پاکستانیانو سره سمیت چې کومه څومره بین الاقوامي طلبا دي د هغوی په هاسټلو باندې حملې شوي دي او په هغې باندې تشدد شوی دی په دې کې ځینې ډېر اهم سوالونه دي هغه دلته چوتېږي سوالونه دا چتېږي چې پاکستاني وایي چې موږ یو عزتدار او ډېر قدر والا خلک یو زموږ چې کومه دی ډېر باعزته خلک یو زموږ ډېر باعزته قوم یو موږ د خپل ساورنټي لپاره هر څه کوو زموږ ملک دې شي ته د ساک نه دی رسوله د دې د وجې نه زموږ ملک ته نقصان راسي تاسو په دې اداره باندې خبره مه کوئ تاسو د افسر خلاف خبره مه کوئ خو د بدو د قسمته نن چې په زرونو باندې ستا طلباو عزتونه هلته په عمل کېږي ستا په طلباو باندې تشدد کیږي هغه کسان چې هلته زده کړې کوي زده کړې به کوي راځي به بیا به ستا د ملک حفاظت کوي خو د بدو د قسمته دا څومره کسان چې هلته موجود دي په دې کې زیاتره دا د میډل کلاس دی یعنې د اپر لیول کسان پکې نشي که دا چېرته د یو غټ افسر بچی وی او د هغه سره دا شوی وی نو دا پوره ملک به موږ اوس په سر اخیستی وی خو د بدو د قسمته دومره ډېر طلباو سره دومره ظلم شوی دی خو په پاکستان کې په دې باندې هېڅ قسمه څه داسې ریاکشن نه دی راغلی څرنګې ریاکشن چې په دې په حوالې سره په کار و نو د بل ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان